شیر بوستان یو خار دی بایزید بوستانی رحمت الله علیه بزرگ دی شار بوستان کې یو ډېر ناکاره پولیس خزوا یو دمه وا د ټول کلی خلک یې تباه کړو 200 روپۍ به یو وار ملاقات غشتي بایزید بوستانی رحمت الله علیه ته یو بزرگ راغی چې خدای بنده ته خو لوی بزرګې لوی ولی خلک غر شو وی څه چل دی وی دلته یو دمه را ټول کلی تباه شو خلق پہلے کوٹی لاری ختم کر دولت ختم کر اور 200 روپے دا یو وار ملاقات ہوئی غلط بازی کی بوستانی رحمت اللہ علیہ دماغ وطن دا مانزنا پس جان نماز تو گوا چو لاس کی کونٹے واغشتا اور پلا روان دے اللہ اللہ کئی نیر دڑے میں دروازے لورگے چی ورگے جان نماز واغشتا اور شان تیویر کر اور نیتی پیتر پا مانزود رہے چالکان داشی چوبور چالکا دا شیخ سدل تفکر دی خو منزو نکن دا خود منزو نزای ندے بل لک راشی بل راشی 10 بجے د شپې ټیم شو بازی دی بوستانی لګیا دی منځو نه کوي هغه ډنې بارانه اعلان وکړ چې واشه شی ویلي کوڅې نه پاسه وه زما ټول وټکې خراب کړ ما ته بلستین دلته سړي راتلل 200 روپۍ ملاقات و 2.5 روپۍ زما خرابې شولې اوس خدمتګار چې دا شیخ د دې کور نه پاسه وه او ته زه کور ته لاړ شم اجینه راغله خدمتګار ته بزرګ شوی ها وی ته به دې ځای نه پاسې او دلته د هلکان راځي او ستا د وجه نه ټول کار خراب دی دا څه چل دی وی دا دن بره دمه ده وی څه چل کوي 200 روپۍ دی ایمان 200 روپۍ وړي بس هم ورته او کل په خدای بزرګ سے په جیب کې روپۍ چولې 200 را پاسې بزرګ بره وخت چې وخته ادمې ته کېناست ورته ګوري چې دا خو ګیره دا پټکې دی ملا صاحب دی بزرګ داسې ورته وی څنګه راغلی وی دې نه راغلم چې ما 200 روپۍ راوړي دي ته 200 روپۍ لې وی هم واله نو دا بازی دی بوستانی تی چوس بسکو ویس بدا چل کوي چې زما د سر نه د دینو ته پورې زما د بدن اختیار د 2 غنټو لپاره ستاره چې ته څه یې به منم وی ټیک نه یو 2 غنټې یو وی حدث چلو کا چې د غسل خای ته نه زړون به غسل او بیا به بکس نه نوې جامې راوالي دا بو بس دکړه غسل وکړه جامې وتواغستې جامې ما دې وتویل پوسې دې په دې یو برکات مونږ کا بیا بنور خو ځکه 2 غنټې ټیم زما کنه دستخوان دغه وتویل کې جان ماته نه نیته وتاړه تمازه ودروله او بازی دی بوستانی رحمت الله علیه لا الله دربار کې د بزرګان علماء دا کار دي چې به خلک لارې تراړي او چې کوم مولا کوم بزرګ د خدای پاک بندگان لارې تراړي دا مولا به تباکی دا عالم به تباکی ورور موږ خپل غمو یو چې ته چای دا دومره زور ولې کې وی شاته مې نه خرابې نو سم دا موږ مليان زور زګا لګو چې تاسو نه کې تر ابو چې دیو جن چې موږ قوم کې الله تبارک وتعالى په ذمہ راغلیو چې تاسو ته خپل حق ادا کوئ او تاسو باندې او کنه باندې پیغمبر ته خدای فرمایي وما عليك الا البلاغ پیغمبر پتا تبلیغ دی تب تبلیغ کې تب خبره حق کې اور ته کوم خدای غا کنه باندې داغي به بلغ کیږي تب تبلیغ کې صحیح خبره بکې او خلق به دین ترابلی نوایزی دی بوستانی رحمت الله علیه دا په موضوع دولا او لا سنت پوت کو دعا کوي اللہ تجاری ہر چکارم بود آخر کردمش ہر چکارم بود آخر کردمش از زنا سوی نماز آوردمش پسجوی قلبی انکار ترا قلبها قلب تفیل مصطفیٰ یا اللہ زما خودم رکارو خدایا چې په مازه می تا ته ودروري دا 200 روپیا مولا جیب کې اچولې دي یا الله زما خدا غوسو اوس می تا ته په مازه ودروري خدایا اوس د زنا نه راوړو خدای دین طرف ته راوړو بازی دی بوستانی چې دعا ختم مولا او هغه برکات مسخت نورو نو پمنډر اعلی د بازی دی بوستانی په خپل پریوتا او توبه وسه چې باس مولانا صاحب زه پېښې نه ما نه غلطه شوې دي الله نه ما معافي وغواړه چې مال معافي راکړي په خدای قسم توبه وسه ایمان مجمل بیان کر ایمان مفصل بیان کر آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیری وشر من الله وپسی جزاکم ان شاء الله مولیان غخی اسما پازاب وای دې ایمان مفصل وي آمنت بالله كما باسمائه وصفاته وقبلت اقرار باللسان یا رخدم د ایمان په دولت مال پټول شامي امين دې ایمان مجمل وي دې پیوي توبه وستا او بیا دې بستامي ځا سره وانه کا مولانا صاحب سو بل خادم خو وخت را باندې کام وتا بس مولانا سے پر پاسه نکاح کړل نورورا واز ملو کو هدایت شوق الله 200 روپے باندې
اسمی چې ما ته دا رحمت الله صحیح چې 200 روپیا راکنه جوړه کوو نه فی سبیل الله بګره فی سبیل الله لا الله په نوم باندې نو پیسې مالو پیسې راکړي زه بدل نه کوم. نو محترم عزیز عار مدا کولو چې دا الله یره کله د انسان پر کراله دا الله خوف پیدا شو ان شاء الله العزیز بیا با د پلار او د زوی د رور او د رور د خځو او د خاوند د امام او د مقتدی د حاکم او د محکوم دا بالکل جوړي خو دا الله خوف دې پر کې کم دی. الله نه یې نشته مرغه پرست چکیږي بکیږي وګوره ډېر بګران شي بیا با आवाज کې چې لولا خلقني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. یا الله بیا می خلقه تبوزا بیا می پاکستان تبوزا زبنے کمل کوما یا اللہ جگر بختم کم خدای نباس باس ما تو معلومی واپس چلی بوزم بیا ببل کار کے راشکنم توبہ باسی و باسا. محترم عزیزان خدا موتا سے تدیر محلت را کردی دا توبی ورہ تکولو دی اللہ تا توبی و باسے اللہ نمافی والے اللہ تبارک و تعالی پسیدہ شے شاہ اللہ تبارک و تعالی اگر جان خستکی مر را روان دی پورد قیامت باندے اللہ فرمائی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. خلب بن کما لاس بگوئی کئی سترگی بگوئی کئی وگون بگوئی کئی اختے بگوئی کئی چپا میں دادار کرے ماغرب پہ خور کی تقریر کولو میں اللہ فرمائی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اللہ فرمائی مومنات تو چسر گئی ٹی گل گئی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن او خود تو چ نگنا قد گئی. ابلو چې په پنجاب عذاب راغلی نه خبر یې عذاب راغلی کنه سیلاب راغلی کنه ها نو زمو یو منستر سیڑی منستر سے منستر الہی محفوظ رکھے ہر بلا سے الہی محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً جس میں لفظ آخر میں آتے ہیں لفظ سے ٹر منسٹر نو منسٹر سے باور ویلیو اخبار کی ملی دلیو ویچ ہم جوان مردی سے سیلاب کا مقابلہ کریں گے ہم جوان مردی سے سیلاب کا میں خدای نے بیلگر کا کو ځواني مرګا دوه چې موږ به د الله په عبادت او د خدای په ځای د سیلاب سره مقابله کوو. ٹھیک ده وی نه په ځان مرګ به په کبډي بولو ته خدای له خاطر عقل دې پاتې دماغ مې سر سره نو په پنجاب عذاب راغلی ولی خلقه والا وره دا ټک ناغه چې وره بالکل مون نشتا چې دا ټک ناغه وره روزه نشتا ها چې دا ټک ناغه وره الکانو جنته کډ ورګردي چې دا ټک ناغه وره بدم توب دے سپیتوب دے خرطوب دے ہاں دا تبلیغان چلار شي هغه پنجاب تا اول ته تبلیغ کوي په کوم جماعت تبلیغان دی راشي وی دا جماعتون دی دا جماعت پولیس کو نو دا څه قوم باندې بخله عذاب نه راولي تبلیغان تا تفوی خو منځونه کوي د سونه کوي او نه ته ځکه مونږ ځکه او امنیتونه کې دعوا اطلاع کړم د حضور دعوا نه تبلیغان ختانه پیسې نه غواړي تبلیغان ختانه جائیداد نه غواړي تبلیغان ختانه چې کوم دې سوتي او نوکری نه غواړي او د خدای عبادت ته متوجه شو د پیغمبر ته ځان ته پیدا کړ مجتمعاتي پولیس کو نو کله پنجاب کې انو عذاب راغلو او سیلاب راغلو موږ پوهچ راغلاستو دا وجه دعوا چې ته ګناه زیاته ده الته بے پردگی زیاته ده الته کې شراب زیاتی الته زنا زیاته ده الته د خدای قهر وریږي نو خدای په سیلاب راو. نو محترم عزیزانو دا یونس علیہ السلام په قوم عذاب راغی وچاره نو فور خدای ته وبوسه زما دې په خدای قسمی خرقه ولا راغلی عذاب پر سر ولاو راغلی عذاب پر سر ولا عذاب یونس علیہ السلام قوم خدای ته وجل چې الله باز مونږ چې کومه غلطی کړی خدای معافي غواړم خدای عالم دی پیغمبر ته جوشات ورکړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې په کومه په معراج تلال معراج ته نو د خپل څغار باندې روان جبريل علیه دا خلقه ولا جماعت د دې خلک دا خبر لګ زیات وره کې جماعت وختي او دلته یو کار لیدل نو تاسو ته دا خبره د نیکه په نیت کوم زستا څخه خیر کوم ایمان سره ما تاسو چې خلقه ولا ما خوخه ته می خوخ نه نو ما دا خبر تاسو نه وکړي وی دا جبريل دا د شغا د چانه پوری چې دا د حضرت بلال دی وی خ بلال دی یو سرور کونه چراغه وی بلال وی ها وی دلته راشه وی دا ته عمل کې چې ستاره خو چغار ماجرت کې ورته مانو کې روانو دا ته عمل کې وی عمل خو خدای ته معلوم دی خو زه او کار کوم چې جمعه تراشم او جمعه تیار ني نو درکاته د جمعه پیشکشي کوم په جمعه کې غل ناس خدای دوم بس دا یو عمل مې دین
ما وخت ته لګل ځاله کانه قسم غپ لګول مشرانو غپ لګول خدای ته وګوره چې جمعه تراشه ګورو جیرشتا ټول نشتا لا کاټیاله غاړه پول شتا البته به غپ لګوي چې جمعه کې قدم کېخو وی اللهم افتح لي ابواب رحمتك دا د جمعه د داخله دو دعا اللهم افتح لي ابواب رحمتك عربی نه درځي وی خدای ما ته د خپل رحمت دروازې پرانه ما سره په حج کې ممندو نو ما ته چې مولانا صاحب دا اللهم اني اريد الحج فيسره لي وتقبله مني دا خو مال نه راځي عربي خو نه راځي مې خدای ته پښتون پیږي پښتو وایا نو یو حالته مې دا چې خدای اراده لرم د عمرې ما ته احسان کوم نه قبول کړي یو احسان دې کړم مې مولان خو احسانو تاسو نه قبلوي مولا خار چل رہا دی عربی کے مخایو اردو کے مخایو تفاسیر کے مخایو پختو کے مخایو ناسیار میں داخل محترم عزیزانو خرقے والا بس دغه یو پټې نقصان دی چلته درسو کې نیو جمعه تراشه غړې ته وګوره 15 منټه شتا الته درکاته مونږ کا شنو دې نو بیا غل کېنا نو بیا داسې چل کوا که تصویر سری خلا او کني پټ پټ چې لا اله الا الله لا اله الا الله حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا الله رب تعالی وی خدایا یو وظیفه را طرفه چې تا په یادوم نو خدای ته چوي چې لا اله الا الله نه خدای خاص وظیفه غواړم وی لا اله الا الله وی خدای او خاص وظیفه را خاص لا خاص سره وی دا خو ممندانو باجولانو ساتیانو اشنغرانو دوال ټول وی ما ته خاص وظیفه را خدای موسی علیہ السلام دما خبر اورا چې دا واسمانه وزمه کې د تلیو چابلی کې واچوا او دا لا اله الا الله په کاغذ لیکا دا بل چابلی کې واچوا زما دې په خپل ذات قسمی چې لا اله الا الله بدرنه کما او دا واسمانه کا بس کما لا زمانو دی لا اله نشته لایق د عبادت لا اله نشته بل معبود لا اله نشته بل خالق او مالک لا اله نشته بل مالک د خیر او شر لا اله نشته بل اله ورکون کې د اولاد او ورکون کې لا اله نشته ورکون کې او جوړون کې لا اله نشته لګي کې عزت او ذلت ورکون کې الا الله مگر یو خدای دا دومره عظیمه کلمه ده نو لا اله الا الله چې جمعه تراشه نو په دې سب کې کېنا او لا اله الا الله وی چې کله جمعه ته نه وته لکه چې په مانځ کې او تاسو ته ته چې ان شاء الله بس خبره بنکم دا اعتکاف شو دا اعتکاف نه شو چې جمعه کې بسم الله مولو نو با اذا قضيت الصلاه فانتشروا وابتغوا من فضل الله چې جمعه کې موږ ته نو خدای وی فانتشروا وزه پټوتا وزه دکانونو ته وزه لارو موټرو ته وابتغوا من فضل الله او د خدای فضل طلب وای د خدای د فضل له دنیا دا بیا دنیا ګټه نو چې جمعه نو وی نو التک بیا الله تبارک وتعالى نو سوالو کا چې الہ العالمین ستا په ذکر باندې جمعه نه بار ته وتم او ستا د رحمت دروازه ته خدای کولو ساتنو ارمدا کولو چې دنیا لغون ته صاحب د ګورا دا د سوتی د رحمت الله دی د قصدا بسم الله جان دی والد سے پدی جمعه کې وانه شلګو او باندې به جمعه د پاکو ان شاء الله په خبر کې پکار راځي نو دا سنی کمالو کې دا سنی کمال زنګ پکې کې نه سره مو په خدای قسم خلکو پسې یړل ولې د خلکو جوړې کولی دومره جوړې کړې زمای په یقین چې په پاکستان کې نه چې دومره جوړې بچام نه کړي ساسو یې کړی تم څه نه راغلي دي دا غنه مخ خسرو خانه ان وفات شو په خدای قسم چې خلکو پسې یړل مسله دا چې کله ته پیدا کیږي کنه نو دا ماشوم چې پیدا شو نه دی جاري داخله نور خلک خاندي ډنګ ډنګ بارشه ګل دینه پیدا شو ډنګ ډنګ بارشه شر محمد راوړل شو ٹھیک ده هغه جاري غړي او دې ډنګ ډنګ هغه ماشوم جاري کنه جاري چې پیدا شي جاري او موږ ډنګ ډنګ او چې مرشي چې ته خاندې او خلک جاري چې ته مرشي او ته خاندې او خلک د پسې جاري نو دا څنګه سره دې کړی کې مونږ چې نو پسې خلکو پر دوه خپل جلل لکه چې د پلار او دی بجګړه شواغه خلاصول چې دوه بجګړه مې سبراغه وی ما ملکه ما چې ما سب یقینو خزانه به پیسې ورکولي او جوړه به کولی نن د خور لاندې شو نو محترم ایزانو لوګون ته د جنا دوندې دا په سېتوب تیر کې پرورولې تیر کې په خوګه جبه تیر کې دنیا اور پاتې د ټول پاکستان ساشي کنه والله دغه دنیم غزه کفن او دغه دلشت مکه دارو د شالان درازي نو محترم عزیز خدای نه یره پیدا کوي ذکر الله فرمای ولمن خاف مقام ربه جنتان چلمان پر کې دا الله نه خوف یره پیدا شو د دې مسلمان د پاره جنتان برغباونه دي فبأي آلاء ربكما تكذبان سرور کونین نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا ابن عباس د پیغمبر اسلام د ترویج او سره راغی جړهول شو ویلې وی چې په ما دې سړي ځاتې کړې
او ته ما سره دی. ابن عباس صاحب د پیغمبر علیہ السلام د کاکاجي زوی دی عبدالله ابن عباس. په اعتکاف کې چې په اعتکاف کې ناست دی ناغا راپاسید فوراً چې راپاسید فوراً راپاسید. ولې؟ وی چې جی په ما چا زیاتې کړې په ما چا ظلم کړی ته ما سره پاسه. هغه بالکل راپاسید چې راپاسید وی چې ته په اعتکاف کې او اعتکاف نه خو سړی نه پاسي اعتکاف نه به نه پاسې ما سوا د اودس ماتو نه او بیا کې دا اودس نه چې دا به کوې نو به جومات ته درځو. ورته یې نه پتا چا زیاتې کړې دي ستاسو دوی ورونو بیا کې جګړه ده زه ځما ماله به خدای پاک د لسو کالو د اعتکاف ثواب راکوي. چا چې د دوو تنو په روغه په جوړه کې د دوو ورونو د پلار او د زوی د ښځې او د خاوند دا ډېرې ځوانې راځي په دې ملک کې دا شته. د پلار او د زوی جګړه راغلې ده د ښځې او د خاوند راغلې ده د دوو محبتونو د یو پلار نه پیدا دونو دا جګړې په تمام پاکستان کې شروع دي. لیکن هغه فرمایل چې زما د په خدای قسم چې ما ته نن دومره ثواب ملاویږي په دې څیز کې چې دا دوه تنو روغه وکړم لکه چې لس کاله اعتکاف وکړي او د یو ورځې د اعتکاف دومره ثواب درونو دومره چې د دې اسمان او د ځمکې ترمنځ د درې خندقه جوړ شي نو دومره خدای پاک د دې په منځ کې چې کوم دی د جهنم نه لرېوالی پیدا کوي. نو خدای لیکي چې په خرقه کې داسې کسان پیدا شي چې درونه خفه دي او یو ځای کي ښځه خاوند خفه دي هغه یو ځای کي رور او رور خفه دي هغه یو ځای کي. داسې سړی د خدای له پاکستان نه روکي چې دوه خواګرونه جنګوي. دا ډېر لوی ظلم دی ورونو ډېر لوی ظلم دی. نو هوایم دا لومبنی شروع مې ځکه وکړه چې زه په دې خبره ډېر درمند یم ځکه زما بسم الله جانه مشنا دی ورسره ګویا کې دا رحمت الله حمیم الله او ذوالفضل دا زما ورونه دي. زه بالکل انشاءالله فرق نه کوم نه د خدای ما پیدا کوي. ایمان مې دا دی چې دا یو ځای وي ایمان مې دا دی چې درونه هر ځای وي یوازې دا نه. نو زه دومره خفه شم چې خدای نو که دله ورغم دې خفه کېږي که دله ورغم دې خفه کېږي نو خدای دې کړي چې جمع یو نه نو دا به ډېره ښه نو نه به ما سره دا دعا کوئ. نور د خدای کار دی چې رب العالمین څه کوي خدا دعا به کوي چې خدای پاک د چا روروالی خرابوي نه. روروالی کې لطف دی روروالی کې مزه ده. زه وایم چې هر کار په غیرت کېږي خو روروالی په بېغیرتۍ به کوي. دا بالکل زه جرګو کې وایم چې هر څیز په غیرت دی خو روروالی دا په بېغیرتۍ کوي. هلکه ولې زما رور مې د خیر دی هلکه پلار کې ما رور مې دی ودې ویو شل. نو محترم عزیزه دا دعا کې چې خدای پاک د دې پلار دی نیک سړی او بزرګ سړی د جومات کې به همیشه پروت و د هغه د دیندارۍ دا مې ورسره به شو چې زامنو پسې هغه شپه مولودو کړو پسې بیا دا د هغه قسمت دی پکې خدای لیکي چې یو بل سبا راشي چې زه ځان لکم او بل چې ځان لکم هر یو په ځان لکوي ثواب یې ټول پلار ته رسي. خو زه وایم چې نه اجتماعي صورت کې څومره ګویا کې مینه ده څومره خوند او مزه ده دا په جدای کې نشته. نو ما سره به دا دعا ده لوی اخلاصه کوي خرچه والا تاسو ښه خلک یئ نران پښتانه یئ او ښه عزتمن خلک یئ نو ما سره به نن دا دعا کوئ. دا زما رونه دي زما رونه ما ورته زه رونه ویلي دي او انشاءالله چې دوی غم وي خادي بي زه به هر وخت حاضرېږم او حاضر شیم بیا به م راځم. نو دا دعا به ما سره کوئ چې خدای پاک د دوی دا رورولي بیا قایم او دایمه کړي. حالان کې هر څیز ختم شوي دی ویې شوي دی خو صرف ماوي تاوي اخوا دېخوا. زه به انشاءالله العزیز نن هله ځم دې جومات کې به زه نشپه کوم که سبا ونشوه بله ورځ که بله زه بل تېرغړم یا به زما مني دا به یو ځای کېږي او که ني بس هم دلته زاړم. بیا ستاسو غره بیا به ما پسې خلک راځي میلمانه بس تاسو به پاله بس د ممون دا جرګه ته جوړوم ممندان چې په کور دې راشي که نه او ستاسو والا ختم کوي نو هغوی نه ځي. نو زما ایمان دا دی ایمان سره خبره کوم چې زه په دې کې درمند یم د دې وجې نه به دا خبره کوم. نو دا خبره مې ځکه وکړه چې درمند یم په دې خبر چې دا لو کلمه یو ځای ناستو انن جدایي راغلی ده. نو دا جدایي د خدای پاک الله تبارک وتعالی ختمه کړي. الله دې هر کور کې ورورولي محبت او مینه پیدا کړي. مسلو خبره بل څه ما توکل. نو الله فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان چې د کوم مسلمان پر کې دا الله نه یاره ده الله د دې مسلمان لپاره جنتان برغ باونه دي دا الله نه یاره دا الله نه ډر دا الله نه خوف د مسلمان لپاره الله نه پکار دی چې یا الله دنیا کې خدای پیدا کړم یا الله ما ته د ژوند راکړه ما ته د زندګي راکړه په ورځ د قیامت به ستا دربار کې ولاړم نو چې الله ملامت ما نو رب العالمین دا به ډېره ګرانوي. نو الله العالمین تا ته زارو منت کوم خدایا چې زما پر کې ستا نه یاره پیدا کړه او چې د کوم مسلمان پر کې دا الله یاره پیدا شوله دا مسلمان دنیا کې هم کامیاب دی آخرت کې هم کامیاب دی. دنیا کې هم کامیاب
آخرت کم کامیابی صرف دا اللہ تعالیٰ پا خوف کے دا چھ زما پڑھ کے ستاس پڑھ کے اے نوجوانانو دا اللہ نے یر پیدا شلا دا مسلمان کامیاب دو یر چھ پیدا شی بیا انسان اللہ تبارک و تعالی یقیناً قائمی او دائمی دا حضرت عمر فاروق زمانہ وا حضرت عمر پلار روان دے فکور کی مور اور لور پا جگڑ دی مور اور لور پا جگڑ دی نو مور و توئی چوری ورشا او خولشا کباتے دا پر ڈک شو خلا او کنی پتی تاسم مباچر تاسم بو کے پیچھے ذرا کسے بول دی لانگل باتی کے بچی دی کنا نو دا ولو موچی پر راسنی خلشی کنا زگو کی زگ او بچی لاندی کنا نو چپا خپلی چلو زگو کی نو باتی چورتا بسی دکا اوپر کنا سنگا زگ ولا دے کنا بیڑا دے غر کا شلان دے باچی رزقا پہ زگ ولا دے نو نن پاکستان کے داسی زیاد دے ملاوٹ زیاد دے اور دا بےمان حکومت دا نواز شریف دا غلام ساق دا ملک و دا وطن مشران دی پا ملک کی غلطے کی گی اور دا دی بالکل پرواہ نہ کئی زمان پر رب الجلال قسمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی ایو استاد سمجھ پنکے رے اور دا حج پن کی نبا اللہ تبارک و تعالیٰ تپوس کئی چھ تما دا ملک مشر کرے تا دا قول خفرے تما دا کندی چیئرمین کرے تا دا زکاة دا پیسی ولی خلی دی تما دا پاکستان مشر کرے تا دا پاکستان مسلمان ولی خفو زمان پر رب الجلال قسمی چھ دا اللہ دربار کی بولاری دا یو نو تپوس کئی چھ تعالی ما مشری در کرے تعالی ما حکومت در کرو تعالی ما اختیار در کرو نو تا سچلو ودا سے چھ بس پیدا شو لارم سچ چا بندے اور چا پیدا کری خلقیہ والا پاکستان والا ہر یو بنی آدم رب اللہ تبارک و تعالی دخل عمل تپوس کی بلکہ خدا پتا عمل نمور کی چھ اقرا کتابت کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اقرا کتابت کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا شغبکی چھ خدا ما لہذا الكتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها یا اللہ زمان النامے لسی شوی دی خدایا چھ زمان النامہ کی پروردگارن آدروغ اور اشتیاء جواری دشپے اور رانا ٹولے لی کرے رہا نبیا بجال گنو عمل نامی تبا جاری لاسولہ بچی چھ خدا واپس میں پاکستان تبوزا پچا بظلم لکم یا اللہ اسلام نظام براولم دا قرآن نظام براولم دا زمان فشران دا لیڈران دا افسران دا وزیران دا اللہ دربار کی دا سے چگے ہوئی چو بگورا انشاءاللہ لذیذ مشریق ہوئے طرف تخصی رن دے فتح گیڑا ملشی لیکن بلخا پا کدیر ہوئے غم دے طول قوم غم دے بسر گئی نار مدا کونو حضرت عمر بدش پیر ہوت دتل گئے کہ 50 سخت دا 50 نرمدا کم سرے خپرے کم سرے خوشحال رے دا بے چگی والے ناگا چراغی وے کا تلی مشپرہ روان دے پا ایمان ہے زندہ بنی مشپروزی زندہ بنی مشپروزی نروزی دا پولیس والا نہیں دی دا زمین دا سوکیا چکی دی کم دے ولاری چتا چوک کے ولاری چتا پاچا پاؤں کے ولاری چتا پا دا گنو نیس کے لئے گا ربو منہ چو واقعی دا سب سوکیا چا گنو نیس گنو زا ترناو وطی ترناو یو کلے دے ترناو کے مدشپی تقریر کا دواف تقریباً 15 دیش کالو شخو چا تقریر کم بیا سن میرے کما باش پنہ دکر نوچے ترناو نلالا منو پادک اس دا پولیس والا ولادی دے دے چا صدے زور جیٹی سر ماتوی چودرے گودرے یہ کم زنال میں ترناونا یہ خیر ہو میں خیر ہو تکینے بارتلال نشای ہم دست تکینے خیر ہو ارے کہا بتاتے ہیں چکتا مفوران دی ڈاکوان چبو صغیبہ سے منڈا ہے زابل اور اقسمہ قربان ثوابیانا سلیم خان نے چراؤنے دم یو بجوا دشپی زمان موٹر ماتا پیرش لو گلزیو کو چی گلزیو کو نبیا موبلتے و تواچو نو چو یو سرلان مظلمیو کو نو بیٹھلی آکرے ادرے گا یہ دادر سیسیوں کو میں خواہ چکتا در روٹ بمانا تکوت گیدت میں در زمان دی موٹروں کو نو تر اخنے بندل خبر آگلے ہوئے نو تولا رفے گے چھ 10 دن وارشی نیت کتا گینے لگے زندہ پولیس والے خدو بخی وقتی اس ساروانم دا جا کیا سکوٹر والا بیٹری والا چھے والا غریب بیا سکوٹر نتا نہیں الک سکوٹر کسر پارے بیٹری ہوئے خما خام دے بیٹری ہوئے ما سیار مدا کلو شدا پولیس والا دا مشران دی زون پدوی دا اللہ تعالی دا قانون لاندے جن چرک والا توزم دا خطریف کلو خدا خدا تعالی دا قانون دا زنگ پولیس والا زنگ دا مشران زنگ دا جیدران زنگ دا افسران دا اللہ تعالی نا خلاف جن تیرئی جن دا سی تیرتا لکا حضرت عمر چی بات شیوا او دا شپی ہوتا نو چی وگی کی خو نو پکور کی مور نو پا جگلو حضرت عمر دا دیوال خواتو جیسا چل دی دا دوتنو جگل پیداشی نو مشرف لپکاوی چی ورشی
چې دا په څه جګړه ناګانا امورتی چې شابه لوري پکې وبو اچوا دا و خوله شاته باطل د شو کني پکې وبو اچوا ناغدور تسوي او حضرت عمر غږی خو دې ورته نو مو زموږ بادشاہ دی حضرت امیر المؤمنین نام مدا ازمون بادشاہ دی ازمون دا کم دی کمور خبر شورانه نو تا بم جیل تبوزی ما بم جیل تبوزی اے زما مورد خبره سرکاری شي نو مورد زکه پکې بنا شو ما نو مورد تسوي ویلو عمر بچ تخوګونه کوي نه تاوینه او نه ماوینه خوشابه لګو په پکې وروا چوا عمر کم دی د عمر سړي نشتا عمر نشتا اسمه نشتا خو پکې وروا نو په دې د مدینه منورې بعد لګېدلو او په مور د پاکستان وا لګېدلو مور پاکستان او د مدینه منورې وکه مور په خدا قسم دې په عمر نشتا او د عمر سړي نشتا او عمر نشتا خو زموستا یو خدای دی داسې خدای دی چې زموستا په سر ولاړ دی الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم دا عقیده د خدای زموستا ټول پیدا کې امین وایي یمو زما خدای دې استا خدای دې الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم مور کو عمر نشتا د عمر سړي نشتا عمر ودی او د عمر سړي ودی خدما یو خدای دی او استا یو خدای دی اپ در حاضر ناظر ولا دی مور د عمر نه به پټ کما خدای عمر د خدای نه به کوم به پټاو ما دې ته ایمان وای خدای حاضر ناظر دی خدای ما ته ګوري اے مورې زه د خدای نه کوم ځای پټوم چې اوس پکې وواچوم خدای ما ته ګوري چې د ما لاس کې لوټه ده خدای ما ته ګوري چې ما د پینو بله واغېشتې خدای ما ته ګوري چې پل کې ملاوت کوم نو مورې د عمر نه به پټ کړم د عمر د سیدي به پټ کړم خو د عمر د خدای نه به کوم ځای پټوم الله چې دا خبره وکړه حضرت عمر په دروازه نښه وکړه ساري زامن لاغون کې بچو واده کوي که نه کوي عاصم سوي چې زه واده کوم هغه جینۍ حضرت عمر زوی له وکړه داغی جنین خدای بل جنین پیدا کرا او داغی جنین اللہ تعالی عمر ابن عبدالعزیز پیدا کرا چی اگا عمر ثانی دی عمر ابن عبدالعزیز چی اولی عادل بادشاہ تر شوری دی عمر ابن عبدالعزیز نرست بی عادل ختم شوری یا عمرو یا عمر ابن عبدالعزیز پسی چی دا عمر ثانی ولی مور پاکا پلار پاک خدای تینا پاک بچے پیدا کر چی اگا دا حرام و نظام ساتو نو خدای ولدا سخکول بچے ورکدو چی دا چاپا گیڑا کی حرام پراتی گورا غین چی پیدا شی زما په خدای قسم ځای کې د حرام او شیبه او بيدبي د حضرت امام اعظم صاحب رحمت الله علیه زمانہ وا من کرامت د اولیاء کرام منو بعض خلک کرامت نه مني امام اعظم صاحب رحمت الله علیه درس طالبانو ته ورکاو چې طالبانو ته درس ورکاو 12 لکانو شتو د پکول ډنډه کولا چې ډنډه کولا ډنډه راوچته شو د طالبانو میاس کې پریوت حضرت عمر دغه حضرت امام اعظم صاحب رحمت الله فرمایل ډنډه پتا یو ولک نشرات نه غل ولک راټوب کړي او ډنډه راغشته منډه حضرت عمر په دې لکه د حرام شی بل لکه د حرام شی بل طالبان خو ډېر سوداګانی چې د امام اعظم صاحب خبره کوي داخله ولایت مالک دی داخله کرامت مالک دی وی چرورا دا امام اعظم صاحب دروغ نه وی د کرامت مالک دی پمنډه له پورته طالبان لاړل دروازه ټنګولا دا له پلار تر و پیسې چل وی چې تاسو دې دی چې د حرام شی بل تاسو له غلطی شیرا خپلار ورګه د پورت تاسو کوم زمانه ونی شي کړه مور شي ګور داسې زمانه نن چاته وای او په بده کې چې لکه دا نه نه خبر نه اله کوڅه په بده کې خلای پال نه نه خبر نه اله ته دې ګاډر څنګه نه چې ما نه یاد کړه کلاسن کو فستا په کور وړاندې دیش کاږي یو ټول درو قوم یې مونږه هغه ورګه بچیا ما نه غلطی نه شمور نه تاسو کوم ولا بيبي ها وی تعالی سغلطی شیره چې ته پرې جوړ کې وې څه چلې وی امام اعظم سے وی چې په دې بچی کې د حرام او شیبه زکه پیدا وی ښا ناغمور سوچ کولو چې خاوند مال غلط کار شي ګوره دا مسلمانی و اوس موږ به کار کړی نه خبر نه قتل به څه زه نه خبر ولا به کړی چې خبر دا اسلام نه دی اون دې تا غلط کوم دروغ لعنت الله علی الکاذبین ٹھیک ده کنه دروغجن سړي باندې کاغذ مو کتا سره د خدای لعنت ورېږي دروغجن د خدای ډېر ناخوښه دی لعنت الله علی الکاذبین لعنت په دروغجن باندې اگر رښتیا وي چې اوجی مور یې اوجی باندې غلطی شوه وی زمون ګاونډی نه وا مولا غل لاړم د ګاونډی د کور می خنبیره وروړه اې چې مولا غل
هغه ډوډۍ موږ وخوړه د هغې نه پس زموږ ستا صحبت شوی دی معلومیږي دا چې هغه خنبیرې اجازت ما نه دی اخیستې د هغې اثر دی ماشوم کې راغلی دی په ایمان چې دا خو د خنبیرې ارامي چې د بوجو ارامي نو د زرګونه ارامي هغه نه به غلطي نه کېږي ټیک ده که نن د ملک او د وطن خلک وګورئ په ګروپو په زرګونو روپۍ په زرګونو بیا کمیرونه غنم او چیني په بره باندې وایي او اضاف سره یم او بینکونه وګوره بینکونه ډک کړي الله بله وایي زنګ نواز شریف صاحب خدای ته د کبډي اعلان کړی دی نه خبره نو سیډي والا ولیکئ خدای ته د کبډي اعلان ورکړی دی چې تاله په کبډي درځم وی څنګه خبره دلیل سره کوم انشاءالله زما خبره به دلیل نه خلاف نی ابا قرآن سره ثابتوم حدیث سره به ثابتوم دلیل سره به ثابتوم الله به خبره کوم محترمو اللہ تعالیٰ قرآن کے فرمائی کہ کم سری سود کئی نو زما طرف ناغت اعلان دے فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ کہ سود کئی اگر تو زما طرف نے اعلان دے نواز شریف سے بطیر مدد کی ویلیو وی راضی پیسے در کوما او قرض لے او بیاما مال اشفق میں اشتے پس اتلسنی روپے پسلو کرا کرے چاہتا پتہ نہیں کہ نہ گلی یعنی دا خبر شویرہ زلالا خبرکم چھ بالکل معلوم ہے اتلسنی روپے بزو شپږ میاشتې پس بیا پسلو پسې علم نو دا به سالم دا به سود علم نو سود چې کوم دی الله تعالی فرمایي چې څوک کوي نو هغه زما جنګ ته تیار شي نو زمونږ صاحب خدای له په کبډي ورځي اعوذ بالله د سود اعلان وکړ اوس راشه پاکستان کې لکه سود باندې کې ویډیو سود سره بدل نشته موږ د بینک کاریو د معاملې په څه کوم یتا خدای خوانه کړه سود په کوم مذهب کې راوالي نو سود چې څوک کوي سود او یاجو دا یو روپیا چې چوخوړه لکه چې دی مسلمان شپږ دېرش کرته زنا وکړه سود او یاجو دا دی ادنا جوړي دا چې سړی د خپلې مور سره زنا وکړي د سود یو روپۍ راشه ملک دی وګوره تباه شو الله نه یره نشته د پیغمبر خاطر نشته بس سر سړی وهای بس ګېډه لکوه د حلال حرامو ته نه نشته وي هر څه چې ور واچوې سار نه سره ده او ګېډه جادوګره ده نه لویه نه وړه نه سروره ده او ګېډه جادوګره ده هر څه چې ور واچوې سار نه سره ده چې ګوره دومره غټ پنډ به دې باد پټي کې وردولي هر څه چې ور واچوې سار نه سره ده او ګېډه جادوګره ده نه لویه نه وړه نه سروره ده او ګېډه جادوګره ده او رحمان بابا سوئی رحمان بابا فرمائی چا چکڑی دی دنیا و تاثری دی چا چکڑی دی دنیا و تاثری دی داغو پسر ہم خوری اری دی نادانان بد دنیا پکار نازیگی نادانان بد دنیا پکار نازیگی و دانا و تبا ٹوقی مسخری دی چھ بے خدای محبت کیا غا خلق چھ بے خدای محبت کیا غا خلق ناری نے اخرو خزی خریدی ذخیرہ دنیا مکا و رحمانا ذخیرہ دنیا مکا و رحمانا دا ہموار دخور ذخیری دنیا با در نپادشی اور تبت بل جانتا روان شی راش محترم آدی در دنیا لہن پیدا دومرا گٹا جسوم رخوریشی دا حرام و دا حلال تمیز کوا علم دا اللہ تبارک و تعالی بخی نرم دا حلال و حرام تمیز تغشا بگیڑا نکوا محترم آدی دا دنیا زم نپاتی دا بل جان نپاتی تیاریو کے شیخ سادی صاحب رحمت اللہ علیہ یو دے بزرگ فیچر شوری شیخ سادی صاحب دا چامل مشو اگر والا سسیدر لوی ہائے نانی شیراز اکور تا غریب بیالا بل شیرو وی ہائے نانی شیراز غریب کور تا بیالا مالا فیسو نشو دی بزرگ پڑے کے سوچو کہ دا شیخ سادی صاحب دا کور لگورم سمو دا پسلال شیراز تا چی شیراز تا لال خلقے والا تا پوسو کہ شیخ سادی صاحب کم جنگل رو کم کور دے وی جی دا مخامخ جنگل وی دے کور دے دا شیخ سادی صاحب یا جیبا دومرا لی سرے دومرا لی نوم او کور حسر دا غشاک جنگل یو ځل ما پسې د رسول خان یو سړی راغی وایي چې د مولوي صاحب به کوم کورو نو پخوا زما یو زور غونته کور وایي چې دا وایي ښه ده نو دغه جونګړه ده نو وایي چې نه خلکو چې دا یو ډېر لوی مالدار سړی دی مې بس دغه الحمدلله د دین او د اسلام مالداري مسکینه کې رکې شته لیکن ظاهري د شیګانو قبر هم درک نه لګي نو شیخ سادي صاحب رحمت الله علیه خو ډېر لوی نوم دی ابوذر چې راغی وایي د شیخ سادي صاحب کوم کور دی وایي دا مخامخ جونګړه نو ځان سره ابوذر یو شعر وایي او سادیا شیرازیا نامت بسست سادیا شیرازیا نامت بسست چوب دیدم خانعت بسخار خس و شیخ سادی صاحب نو خود ډیر ډیری فقور خود خس او د خشاک جنګړه دا څنګه چل پکار چستا سلو پینځه چ د بنگلوي
او یو نه باډي ګارد ولاړ دی نو ته په جنگل کې اوسېږي دا څنګه چل دی وی د جنگل مخه ته معنا بالغ جنې لګیا وا د شیخ سادی صاحب نوروا وی بابا جی ته دا شعر به ودا تاسو وی اما شو مو ته وی بچو دام چې سادیا شیرازیا نامت بسس سادیا شیرازیا نامت بسس چوبدی دم خانعت بسخار خس وہ بچر شیخ سادی نامہ خودیر لویا دا حقوق دا خسر دا خشاد جنگرانا ناماشو مدسو بابا جی گما دا مورا قافلہ رفتن دما ہم روین قافلہ رفتن دما ہم روین از برائے چند روزی نمبسست ویچ بابا جی تو جان لا دا سنزون دیخوا دا کتوزون دیخوا دا حرکین قطب باندے او دیخوا گے کہ دا بابا صرف خواہ کے اگورا طول حلق قبرون کے پراتی دی لال لیلی بادشاہن لالو لیلی ملکان لالو لیلی نوابان لالو دا غین بنگلی پادشو نکمون جنگل شوادشنو سکی دا غین بنگلی پادشو نوتی چه قافلہ رفتن دما ہم میرویم از برائے چند روزی نمبسس ویچ نیگی خلق لار دا خور العامشو منگا پس روانو او شروع دا پارا منگلم دا جنگل دیر دا پا ایمان که دا جنگلم دا سروریشو نو جنگلم پاتی دا بنگلم پاتی دا جیدادم پاتی دی لیکن دا غجان دا پارونو غمو کئی یو جنگلوں پا جیداد بانی جگڑوا درونو یو داز مکا زمادا بلوی زمادا یو زمادا بلوی زمادا دا پاسو پہ بزرگ ہے یعنی کسی چل دی یہ دیو چی از مکا زمادا زم چی زمادا اب بزرگ چی از مکا گویانا شوا شوا بزرگ سے خطا کی گا ما دین در جن دے و دین در جن دے ندا دیم و ندا دیم دا دوار زماد زما خیط لبرازی مکا شوشو دوارم دا مکی خیط تلالو بجگری فجگری مکم پادشی جدادم پادشی او دنیم دا خورا ادونیم گذا قبر اغل پاوشی انور محترم عزیز اندغش تلاشی نور مسلمانانو تو معمولی سلبانی منگلن لگیایو اخرتم حیر دی دخل پیشیم حیر دا جہان لسوداو کے دا دنیا لیندے پچا نارا او پچا ملا تیر بشی او بزرگ پلا روانو نو ان لاندے او ملنگ ناستو وی ملنگ سنگ چل دے وی بس کے چل دے وی یخید نہیں کی گی کی گی نوالے بس اغلا دا کونے الوام الوام بسکنے رولا پیوچولا وی ملنگ اشپا سنگا تیرا شوی بس تیرا شوی بلش پی نبیا باران دیو سیلیرا بلستنم تیولا و تلیم تیولا چه سار را وی ملنگا وی ہاں وی اشپا سنگا تیرا شوی بس تیرا شوی اوی بادشاہ پوشو چه سختی هم با تیرا شی او کنوبی هم با تیرا شی خواغ لا زوال جن نختمی گرونو اغا ختمی دن کے جن چه اغا دا جہان جن چلے ادوم رضیات محترم عزیزہ امام غزالی فرمائی چه تدیغ مکنا دا اسمان پوری دا غوخ تو درمن جوڑ کے غوخ ندی غوخ دیر ناروی دا مرضان تے خلق نا چاہی کسی کلی که مرضان شتا کنشتا از این کلی که سپینگیری نوست لگیال پلا روان دا چڑکئی نما سے کاتا وظیفت ہے تفبیر ہے نا تفبینی آخو بٹیر دے نزل کو وطن کی سپینگیری شتا بک سوک بٹیری جنگ گئی سوک شپی جنگ گئی سوک زناور سنگان جنگ گئی سوک بنی آدم جنگ گئی دا زناورو او دا بنی آدمو او دا مارغانو او دا مرضانو جنگول دا بالکل یک جنگول بنکے جوڑول بکے روغا بکے جوڑ براولی توڑ بنراول چه سوک توڑ راولی دا غسری بیڑا غر کا لقا عذاب قبر بے دیر سختی دا تیاگن چه کم کسان توڑ راولی دا غب عذاب قبر دیر سختی امام غزالی فرمائی چه دیز مکنا دا اسمان پیدا طول ازمکا دا غوصو دانده کتے او خدای پاکی او مرغیتو کلو کی چه سل کالا پس دا دی درمن یو دانا سل کالا پس دا دنیا دا درمننا یو دا غوخ دانالا وی دا درمن بختم شی خدا غا جہان جن نختمی نرولا اغلا زوال جن اغا نختمی جن کی جن اغیل پارا تیاریو کئی